سلامونه دوستانو په دې اړه چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو موږ څنګه کولی شو ټیک ټاک کې خپل فالورز اضافه کړو یا چې د خپل ویډیوګانې باندې ویوز نه راځي، دا مشکل هم تاسو ته راځي بار بار. نو په دې کې موږ تاسو ته مکمله طریقه ښودلی دی چې موږ خپل ټیک ټاک کې فالورز څنګه اضافه کوو او ویوز خپل ویډیوګانې باندې څنګه اضافه کوو. تاسو به راشئ خپل ټیک ټاک خلاص کړئ. څنګه چې تاسو خپل ټیک ټاک خلاص کړئ دلته به تاسو پروفایل ته راشئ. څنګه چې تاسو خپل پروفایل ته راشئ نو دلته به تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته چې پاس لاړئ نو دلته به تاسو ته راشي سیټینګ اینډ پریویسي. څنګه چې تاسو دلته راغلی دوستانو اخري ته نو دلته به تاسو ته لیکل شوي وي پریویسي. دا پریویسي چې دی تاسو به ووهئ. څنګه چې تاسو دا ووهئ تاسو دا دوه اپشنونه چې دي دا لومړنی ورپسې دا تاسو لپاره به داسې آن واوسي لکه دا چې خلاص دی نو تاسو به دا بند ساتئ. صحیح ده، دا به داسې بند ساتئ، برنیم بند ساتئ. لاندې چې څنګه راغلی دلته به لیکلي سجیکټ یور اکاونټ ټو ادرس، دا به تاسو فیسبوک سره کنټیکټ کوئ. دا چې فیسبوک سره آن واوسي ویډیوګانې به فاریو ته هم تللی شي، تاسو فالوورز هم راځي. دویمه طریقه چې دی ساینس کنټیکټ اینډ فیسبوک فرینډز، دلته به راځئ. څنګه چې دلته راغلی دا دوه اپشنونه هم تاسو په فیسبوک سره کنټیکټ کوئ لازمي، دا ډېره زیاته ضروري دي. صحیح ده دوستانو، دا چې 3 سیټینګ وکړئ نو ورپسې تاسو به لاندې راځئ. دلته به تاسو ته لیکلي کمنټس، دا کمنټس چې تاسو به دا ایوری ون وي یا به نه وي فرینډس اوسي او تاسو به ایوری ون کوئ چې دا ستاسو ویډیوګانې هر یو ته لاړ شي، فالوورس نه علاوه نور خلکو ته هم لاړ شي. میشن دی مینیشن هم تاسو ایوری ون کوئ. دا ټول اپشنونه چې دی ایوری ون کوئ او دا ډاونلوډ چې دی آن وساتئ. صحیح ده، فیوریټ ساوند چې دی آن وساتئ، ویورز چې دی آن وساتئ. تاسو دا سیټینګونه چې تاسو څنګه وکړل نو دا سیټینګونه نو ټیک ټاک کې دا سیټینګونه وشي ستاسو ویډیو او فاریو ته هم تللی شي. او کله چې تاسو خپل ویډیو اپلوډ کوئ ویډیو په وخت کې خپل ویډیو که چېرته یو کې اکاونټ نو دا ویډیو چې دی پرایویټ کوئ. څنګه چې تاسو دا پرایویټ کړئ پرایویټ نه بعد چې دی بیا پبلیک کړئ بیا نو انشاءالله ستاسو ویډیو فاریو ته هم تللی شي. او 15مه سیټینګ چې دی دلته به تاسو دا ټیک ټاک سټوډیو سر کې به راغلی وي. ټیک ټاک سټوډیو چې څنګه دننه لاړئ نو دلته به تاسو ته دا کنټیکټ راغلی وي، دا مشهور خلک به تاسو ته راغلي وي، د انګریزان یا چې نور خلک راغلي وي چې هغې ویډیوګانې ټرینډینګ کې وي. نو تاسو به داسې کار کوئ د دې ویډیو به دا فیوریټ کلمه چې دی دا فیوریټ علامه چې دی آپشن چې دی دا به تاسو ووهئ. همدا ویډیو به تاسو سلیکټ کړئ نو دلته به د سټارټ کریټر به ووهئ. څنګه دلته به تاسو خپل ویډیو سلیکټ کړئ. څنګه چې تاسو خپل ویډیو سلیکټ کړه نو تاسو ویډیو په دې کې هم تللی شي او فاریو ته هم تاسو ویډیو فاریو ته هم ځي او نور هم او فالوورز هم راځي په دې ویډیو باندې. ډېره زیاته مننه که ویډیو هم خوښ شوي همدا اوس ځان سره فیور کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ.